نو دغه څو عوامل دي چې دغه په وسیله مونږ کولی شو چې ووایو چې دی اکنامک ایونټس. نو هغه وخت کې هله مونږ کولی شو چې هغه وګڼو چې دغه اکنامک ایونټس دی. ښه نو اکاونټینګ چې لومړی پروسه کې لومړی سټپ کې البته په لومړی قدم کې باید هغه آیډنټیفای کړي چې شي آیډنټیفای اکنامک ایونټس. سمه ده؟ نو که چېرته اکنامک ایونټ ونه شي کړی، اکنامک ایونټ وجود ونه لري، نو دلته څه کېږي؟ نه شي کولی شي چې ته ووایې چې هغه نشو ویلی. نو کله چې دغه درې واړه عوامل یا عناصر چې پکې ولري نو هغه اکنامک ایونټ کېدلی شي. نو لومړی باید اکنامک ایونټس باید آیډنټیفای کړي. ورسېدلی په دې باندې انشاءالله دا وشو. دویم ریکارډینګ. ښه ریکارډینګ باندې موږ خبرې کوو چې ریکارډینګ هدف څه شی دی، مطلب یې څه شی دی. ګورئ دا مطلب دا ده چې ثبتول له څه رقم رامنځته کېږي. ګوره څو طریقو باندې موږ ثبت کوو خپل مالي لګښت، څیزونه، هر څه چې مثال اخلو، راکړه ورکړه مو ټول شیان موږ ثبت کوو. هغه نه بعد څه کېږي، بیا وروسته نورې پروسو باندې موږ ځو. لومړی ژورنال یا داخلي لیکنه جرنل انټریز چې ورته وایي چې جرنل انټریز دا ای دی. جرنل انټری باندې موږ څه کوو، موږ ریکارډینګ کوو. بل چې لیجر پوسټینګ یا بل لیجر پوسټینګ چې دی هغه لیجر ثبتول دی. صحیح ده؟ لیجر جوړول دی، په هغه باندې موږ باید کار وکړو یا هغه کې باید موږ ثبت وکړو. بل چې دی کیش بک. صحیح ده؟ کیش بک چې مثلا نغدې پیسې دي هغه ته څه کوې، په یو کتاب کې لیک کوې مثال. نو کله چې کله ته کیش بک ولرې نو